د هارون رشید د خلافت په زمانه کې د عبدالله په نامه یو لیونی ژوند کوه. هغه له نورو انسانانو څخه متفاوت ژوند درلود. د هغې د ژوند یو نااشنا کیسه داسې ده چې یوه ورځ هارون رشید ولید چې دی په هدیره کې د قبرونو په منځ کې ناست دی. نو هارون رشید ورته په ټوکو وویل: ای عبدالله، ته خو لیونی یې، ته به کله هوښیارېږې؟ عبدالله پورته شو او یوې ونې ته وختو او بیا یې په لوړ اواز باندې په هارون رشید غږ وکړ: ای هارونه، ای لیونیه، ته به کله هوښیارېږي؟ هارون رشید په خپل اس باندې سپور و، ونې ته راغی او دې ته یې وویل: زه لیونی یم او که ته لیونی چې ټوله ورځ په هدیرو کې ناست یې؟ عبدالله وویل: زه لیونی نه، مګر هوښیار یم. هارون وویل: هغه څنګه؟ عبدالله وویل: زه په دې پوه شوی یم چې ستا دا باچاهي دغه قصر نړېدونکی دی او دا قبر باقي پاتې کیدونکی دی. تا خپل قصر آباد کړی مګر خپل قبر دې ویجاړ کړی دی. نو ته دا بده ګڼې چې له آبادۍ څخه ویراني ته ولاړ شي، سره له دې چې ته پوهېږې چې دې ځای ته ستا ورتلل حتمي دی. اوس ته ووایه چې زه لیونی یم او که ته لیونی. هارون رشید د عبدالله خبرو ولړزو او دومره یې وژړل چې ږیره یې په اوښکو لمده شوه او ویې ویل چې والله انک لصادق، په الله جل جلاله قسم، ته رښتینی یې. بیا هارون رشید وویل: ای عبدالله، ما ته نور نصیحت وکړه. عبدالله وویل: د الله جل جلاله کتاب در سره کفایت کوي، همغه ټینګ ونیسه. هارون وویل: ستا کوم حاجتونه شته چې زه یې پوره کړم؟ عبدالله وویل: هو، 3 حاجتونه دي، که پوره دې کړل نو زه به ستا احسانمند یم. هارون وویل: مهرباني وکړه. عبدالله وویل: عمر مې زیات کړه. هارون وویل: داسې خو نشم کولی. عبدالله وویل: له مالک الموت څخه مې وژغوره. عبدالله وویل: له مالک الموت څخه مې وژغوره. هارون وویل: دا هم نشم کولی. عبدالله بیا وویل: جنت ته مې داخل کړه او له جهنم څخه مې وژغوره. هارون وویل: له دې هم ناتوان یم. عبدالله وویل: پوه شه نو چې ته غلام یې، پاچا نه یې، زه تا ته اړتیا نه لرم.